مبارک د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیوالې شل-اوریزه لوبه کې آیرلینډ لوبډلې ته په 10 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه پیل کړل چې په 20 منډو کې خپل 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي وو، خو محمد نبي ساحل صدیق الله اتل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا وکړله. افغان لوبډلې په ټاکل شویو 10 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړ کړې چې د افغانستان لوبډلې په ګټه محمد نبي ساحل ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپونه وکړله چې نه 50 منډې جوړې کړلې. یا صدیق الله اتل 15 منډې جوړ کړې، راشد خان بیا چټکې 25 منډې جوړ کړې، اجاز احمدزي بیا 9 منډې جوړ کړې. نور لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. د 153 منډو هدف په تعقیب کې آیرلینډ لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی چې په زړک پارک کې عظمت الله عمرزی ډېر سخت وټکول چې ډېرې منډې یې ورکړلې. څه وخت چې ننګیالي خروټي توپ اچونې ته راغی، ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه یې وکړله. په لومړي اوور کې د پل سټرلینګ ویکټ د مخه پورته کړل، د دوی د تیزو منډو هغه لړۍ یې ورکمه کړله، پرله پسې خپل ویکټ د لاسه ورکړلې او افغانستان ته په 10 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. آیرلینډ لوبډلې 142 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکي یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپ اچونه وکړله چې د افغانستان لوبډلې په ګټه راشد خان ننګیالي خروټو ډېره زبردسته لوبه وکړله. راشد خان په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړلې، 4 مهم لوبغاړي وسوځول او داسې ننګیالي خروټو بیا په 4 اوورونو کې 23 منډې ورکړلې چې 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبي بیا 1 لوبغاړي وسوځوي، داسې په زلعک پاروکي هم 1 لوبغاړي وسوځوي. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ به درېیمه نړیوالې شل-اوریزه لوبه سبا ترسره شي. که دغه وروستۍ لوبه هره لوبډله ګټي نو سیریز به د هغه لوبډلې په ګټه پای ته ورسېږي. تاسو دعاګانې کوئ چې وروستۍ لوبه هم افغان لوبډله وګټي او سیریز د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېږي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.